رمضان رمضان رمضان. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. صدق الله العظيم. هر سنه مخکې ټولو محترم استادانو او ګرانو زده کوونکو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې بیا هم د صحت او عافیت په جامو کې اوسئ، لکه څنګه چې هره ورځ موږ د اسمبلي کې د روژې مبارکه میاشت ده، البته دعاګانې قبلېږي. حدیث پاک دی چې د روژهدار دعاګانې قبلېږي، هره دعا چې مقصد وي او د الله نه وغواړي قبلېږي. نو نن د روژې اتمه ورځ ده، د اتمې ورځ دعا وایو ټول په شریکه په خوښه او په مینه باندې درود شریف ووایئ. اللهم صل على النبي الأمي من أزواجه وأمهاته المؤمنين ومن ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بقولك يا مرجع الآمنين. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله دا کومې روژې چې ډېرې شولې الله زموږ د ټول مسلمانانو الله ستا د رضا دپاره یې روژې نیولې الله په خپل دربار عالیه کې قبول کړي. الله د باقي روژو ټولو ته د صحیح روژو د نیولو توفیق را نصیب کړي. الله د ټول مسلمانانو شرعي حواجز او مقاصد چې په شرعي دي الله دې پوره کړي. الله د ټول مسلمانانو په حال رحم وکړي. الله په آخرت کې زموږ په خوله دا کلمه جاري وساتئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رمضان رمضان رمضان